ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د طالبانو هغه 11 کسیزه ډله نیول شوې چې کابل کې پر یما سیاوش د برید په ګډون په څو نورو بمي بریدونو کې ښکېل وه. د دې ډېر جزئیات لا نشته چې دغه ډله څنګه او څه وخت ونیول شوه، خو د یما سیاوش کورنۍ وایي حکومت ورته له هماغه لومړي سره متضادې خبرې کوي او تر اوسه یې د هغه د قاتلانو په رابطه کوم کره ثبوت نه دی ورښودلی. د افغانستان بانک په موټر کې له چاودنې 5 میاشتې وروسته چې په هغې کې د یاد بانک رسنی سلاکار او د ټولنیز پخوانی نطاق یما سیاوش ووژل شو، د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت دفتر وایي د طالبانو یوه 11 کسیزه ډله یې نیولې چې د یما سیاوش له وژلو سربیره د نورو ورته پیښو پر ترسره کولو اعتراف کړی دی. خو د یما سیاوش پلار وایي تر هغې چې د افغانستان بانک د امنیتي کمرو تصویرونه او د یما سیاوش په موټر کې د GPS سیستم جزئیات ورته ونه ښودل شي، دغه ادعاوې ورته د منلو نه دي. وزیر امور داخله روز 25 قوس آمد گفت 1 نفر گرفته شده در ریاست 041. بار دوم رئیس امنیت ملی آمد در خانه ما روز 7 جدی بله گفت که 1 نفر گرفته شده و اعتراف هم کرده. شما 5 ماه بعد از چند تناقض‌گویی حاضر میشین که بگوین که باز یک گروه دیگه را گرفتیم. من نمیدانم که چند گروه چند دفعه یک آدم میکشه. د رسنیو خبریالانو مدافع بنسټونه او د بشري حقوقو مدافعین له حکومت غواړي چې د یما سیاوش د وژنې په ګډون د نورو ورته وژنو جزئیات باید له خلکو سره شریک کړي. د تیر کال د لړم پر 11 په کابل کې د افغانستان بانک په یو موټر کې د چاودنې له امله د دغه بانک رسنی سلاکار یما سیاوش، د یاد بانک د دفتر د امریت اجرایه مرستیال احمدالله انس او موټر چلوونکی یې چې امین الله رضایی نومیده ووژل شول. د تیر کال د لړم پر 11 په کابل کې د افغانستان بانک په یو موټر کې د چاودنې له امله د دغه بانک رسنی سلاکار یما سیاوش، د یاد بانک د دفتر د امریت اجرایه مرستیال احمدالله انس او موټر چلوونکی یې چې امین الله رضایی نومیده ووژل شول. به صورت قاطع پیروز شدیم که انشالله تعالی خواد شدیم توقع عدالت عمری و علوی داشته باشیم. خود ما خراب میشه. سیده بیخی سیده